په مصر کې یو شتمن سوداګر و. هغه شاوخوا 50 کلن و چې یوه ورځ یې په زړه کې درد احساس کړ. کله چې د قاهرې په تر ټولو لوی روغتون کې درملنه وشوه، هغوی ورته عذر وکړ او ویل چې اروپا ته لاړ شه. د معایناتو له بشپړولو وروسته ډاکټر ورته وویل چې ته یوازې د څو ورځو مېلمه یې، ځکه چې زړه مو کار بند کړی دی. هغه کس له تېرېدو وروسته مصر ته راستون شو، خپل پاتې ژوند یې په حساب تېر کړ. یوه ورځ یې له یوه هټۍ څخه غوښه اخیستې وه چې یوه ښځه یې ولیدله چې د قصاب له غور زول شوي وازګي راټولوي. سړي له ښځې وپوښتل چې دا ولې راټولوي؟ ښځې ځواب ورکړ چې په کور کې ماشومان د غوښې خوړلو ضد کوي. دا چې میړه مې مړ شوی او د عاید کومه سرچینه نه لري، د ماشومانو د ضد له امله اړ شوم چې دغه ګام پورته کړم. د دې غور زول شوي وازګي سره لیږ غوښه راځي چې له پاکولو وروسته به یې پخه کړم. د سوداګر په سترګو کې بیا اوښکې راغلې. فکر یې وکړ، زما د شتمنۍ څه ګټه؟ زه یوازې د څو ورځو مېلمه یم. زما شتمنۍ د یوه غریب په کار ورشي، له دې نه ښه بل کار شته. په همدې وخت کې د دې ښځې لپاره ډېره غوښه واخیسته او له قصاب څخه یې وغوښتل چې دا ښځه وپېژني. هر کله چې راشي، څومره غوښه چې غواړي ورې کړه او له ما څخه یې پیسې واخلي. له دې پیښې وروسته هغه کس په خپلو ورځنیو کارونو بوخت شو. څو ورځې یې په زړه کې هیڅ درد نه احساسېده. نو د قاهرې په لابراتوار کې بیا معاینات وکړل. ډاکټر ورته وویل چې د راپور له مخې ستا په زړه کې کومه ستونزه نشته، مګر د تسلیت لپاره تاسو په اروپا کې بیا معاینه کولو لپاره لاړ شئ. دغه سړی بیرته اروپا ته ولاړ او هلته یې معاینات وکړل. د راپورونو له مخې د زړه کومه ناروغي نه درلوده. ډاکټر حیران شو. پوښتنه یې وکړه چې تا څه وکړل چې له دې ناروغۍ څخه مو په بشپړه توګه ځان خلاص شو؟ تجار د هغې کونډې قصه ورته وکړه او ویل چې درملنه هغه ځای راغلی. په هغه څه چې تاسو باور نه کوئ، یقینا زما رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي دي چې صدقه په هر مصیبت باندې غالب کیږي. دا شریکول ستاسو لپاره هم صدقه کیدی شي. الله دې تاسو ته د عمل کولو توفیق